د کهانۍ په شروعات کې مونږ یو الک د مغلی په نوم اینو. هغه په ځنګل کې د لیوګانو سره منډې وهي، خو دلته یو چیتا راشي. د نوم بګیرا یي. دی د مغلی ملګری یي. بګیرا د لیوانو سره اوسیږي. دی مغلی ته د لیوانو تور طریقې زده کوي. وخت تیریږي او د ګرمۍ موسم راشي. هر طرف ته د اوبو کمی شي. ټول زناور دا فیصله وکړي چې کمې اوبه په سیند کې پاتې شوي دي، مونږ ټول به سکو او په یو بل باندې به حمله نه کوو. نو ټول زناور غټ او واړه دلته د اوبو سکو دپاره راځي. مغلی هم دلته راشي. د لیوانو چې کوم مشر مغلی منع کړی چې د انسانانو تور طریقې به نه کې، او د مغلی ته ویلي چې د لیوګانو په شان اوسېږه. دلته ټول زناور یو ځای اوبه څښي، خو دا ټول مغلی ته په حیرت سره ګوري، ځکه چې دو داسې حیوان نه یې لیدلی. ناڅاپه دلته هر طرف ته خاموشي شي او یو منظرې راشي. د نوم شیرخانی. په ده باندې د انسان بین لګي. شیرخان وای زمونږ په منځ کې انسان دی. دی دلته مغلی ویني او وای چې دی ماته په حواله کوي. د لیوانو مشر ورته وای چې مغلی زمونږ د ډلې نه دی او مونږ به دې تاله هیڅکله در نه کو. شیرخان ورته وای نن سبا کې به باران وشي او د اوبو دا کمی به ختم شي، بیا به زه په مغلی حمله وکم. ما هیڅوک هم نشي منی کولی. هغه ټولو زناورو له دمکی ورکي او د هغه ځای نه لاړ شي. وس دا ټول لیوګان خفه شي. وخت تیریږي او باران په ورېدو شي. وس دا لیوګان راټول شوي. دو دا فیصله نشي کولی چې مغلی ځان سره وساتي که نه. که دو مغلی ځان سره وساتي نو شیرخان به د دو هم دشمن شي. خو مغلی نه غواړي چې د لیوانو دپاره څه مسله جوړه شي. دی په لیوانو پسې راشي او ووایي چې زه به دې ځای نه لاړ شم. دلته بګیرا هم دی هم وایي چې بهتره دا د مغلی د دې ځای نه لاړ شي. بګیرا وایي ما د انسانانو یو کلی لیدلی دی، زه به مغلی هم هلته بوزم او پرې بیدم. خو مغلی چې کومې لیوه لوی کړی هغه نه غواړي چې مغلی د ځان نه په هیڅ قیمت جدا کړي. خو مغلی مجبوره چې لاړ شي. د دې نه بعد مغلی د بګیرا سره روان شي. رو هغو د وچو وښو یو میدان ته ورسي. هلته ډیر شي غواګانې. دلته بګیرا ته د خطر احساس وشي. بګیرا مغلی ته وایي چې د رڼا طرف ته منډه کا، تر څو چې مغلی ته اندازه کیږي شیرخان پې حمله وکړي. بګیرا د شیرخان سره جنگ شروع کی او مغلی په ډیره تیزه منډه کی. شیرخان زیات طاقتوري. بګیرا د هغه مقابله نشي کولی. شیرخان بګیرا هراو کی او په مغلی پسې شي. نو کله چې شیرخان مغلی ته نږدې شي دی په منډه د غواګانو سره ټکراو شي. مغلی د شیرخان د یری نه یوې غټې کندې ته ټوپ کی. هغه غواګانې هم د شیرخان د یری نه د مغلی طرف ته په تیښته یي. مغلی د دې نه فایده واخلي او یوه غوا د ښکر نه ونیسي او د دې ځای نه وتښتي. شیرخان ډیر زیات په غوسه شي ځکه چې مغلی د ده د لاسه ووتو. وس شیرخان واپس د لیوانو ځای ته راشي. لیوګان ورته وایي چې مغلی د دې ځای نه تلی دی. شیرخان ورته وایي چې دا ستاسو غلطي ده، هغه د انسان زوی تاسو ماته په حواله نه کو. شیرخان د لیوانو په مشر حمله وکړي او هغه ښکته غوځار کی او مړی کی. ټول لیوګان ویریږي. شیرخان هم د دو په علاقه قبضه وکړي. بل طرف ته مونږ مغلی اینو چې وس هم په غوا باندې پروتي. مغلی راپاسي او ویني چې غواګانې د غر په لمنو کې روانې دي او دا لاره ډیره خطرناکه وي. دی ویني چې د بره نه سیلاب هم را رواني. نو دی د ځان د بچ کولو دپاره سیند ته ټوپ کی او مخکې روان شي. وس مغلی یو ډیر زیات ګڼ ځنګل ته ورسي. دی ډیر وږی شوی. دلته دی په یوې ونې کې میوه ویني. دی پسې ونې ته وخیږي. هلته نور زناور هم راشي. د مغلی هغه میوه وتښتی. د مغلی نه په دې ځنګل کې لاره هم ورکه شوي. مغلی د یوې ونې سره رواني. دلته یو ډیر غټ خامار راشي. دا خامار مغلی په خپلو خبرو کې راګیر کی. دلته مغلی ته خپل تیر شوی وخت را یاد شي. دی ډیر وړوکی. شیرخان په ده او په ده په پلار حمله وکړي. د مغلی پلار شیرخان په اور باندې ووهي. د هغه په سترګه وس هم هغه نشانی. شیرخان د ده پلار مړ کړی. په مغلی پسې دلته بګیرا راغلی. بګیرا دی لیوګانو له ور کړی. د خامار مغلی په خپلو خبرو کې راګیر کړی. خامار ډیر وږی شوی. دی غواړي چې مغلی وخوري. په دغه وخت کې یو بالو راشي او مغلی د خامار نه بچ کی او ځان سره یې بوزي. مغلی بېهوشه شوی. کله چې مغلی په هوش کې راشي بالو ورته وایي چې ما ته بچ کړی، ته به وس زما مدد کې، ما ته به ګوین راغوزار کې.
مغلي وس د بالو د مدد د پاره تیار شي. مغلي د انسانانو په شان یو رسۍ جوړه کی، ځان ګبین ته ورسي او بالو ته ډیر شي ګبین غزار کی. بالو ډیر خوشاله شي. مغلي ته وای ما سره دلته پاتې شه، مونږ به دواړه دوستان شو او ډیر شي ګبین مجمله جمع کو. خو مغلي بالو ته وای چې بغیرا زما نه کړی یم چې په ځنګل کې پاتې شم. بالو ورته وای چې هغه زما ډیر ښه ملګری دی. بالو مغلي هغه ځای ته بوزي کم ځای نه چې د انسانانو کلی ښکاري، خو مغلي لاړ نشي ځکه چې بالو ورته ویلي ما سره پاتې شه. د دې نه بعد بالو او مغلي یو بل سره لبي کوي. په دې کې بغیرا راشي او حیران شي چې مغلي لا نه دی تللی. هغه مغلي ته وایي چې ما تا ته ویلي وو چې د دې ځنګل نه ځه. مغلي بغیرا له غاړه ورکي، شپه شي او دوی درې واړه اوده شي. مغلي راپاسي او ویني چې د هاتي او بچي په یوې کندې کې پساو شوی دی. مغلي یو رسۍ راواخلي او د هاتي هغه بچي د هغه کندې نه راوباسي. بغیرا او بالو هم راپاسېدلي، هغو دا ویني او خوشاله شي. د دې نه بعد بغیرا بالو ته وایي چې شیرخان د لیوانو مشر مړ کړی دی او وس هغه په مغلي پسې ګرځي. کله چې بالو دا خبره واوري نو په مغلي پسې لاړ شي. مغلي ته وایي چې زما ملګری نه یې، ما خو د خپل مطلب د پاره تا سره دوستی کړې وه. بالو پوهیږي چې شیرخان ډیر طاقتور دی او دې مقابله نشي کولی. مغلي ډیر خفه شي او یوې ونې ته وخیږي او هلته کینی. دلته ډیر شادوګان راشي او مغلي د ځان سره ویسي. بغیرا او بالو هم پسې ورپسې. دا شادوګان مغلي خپل غر ته بوزي کم ځای چې د دو قلعه. مغلي قلعه ته دنده لاړ شي، دلته د دو باچا همي. بغیرا او بالو هم راورسي. بالو د شادوګانو باچا په خبرو کې. بغیرا مغلي ته وای ځان د دې ځای نه رو وباسه، دو رو ځي خو یو شادو دو ویني. بغیرا او بالو د شادوګانو سره جنگ شروع کی او باچا په مغلي پسې. مغلي په منډو منډو کندرو ته راشي، هغه باچا پسې هم راورسي. وس هغه کندرونه په ارتاویدو شي. مغلي یوې ونې ته ټوپ کی او د شادوګانو باچا د کندرو په ملبه کې لاندې شي. د دې نه بعد مغلي د انسانانو کلی ته راشي. دلته دې اور ویني، د اور نه ټول ځناور یریږي. دلته مغلي یو لمبه ویني، دې هغه لمبه راواخلي او واپس په منډه ځنګل ته لاړ شي. د لمبې نه بسر کې ارتاو شي او ځنګل ته اور ولګي. مغلي په منډه ځان خپل ملګرو ته ورسي. دلته ټول لیوګان او شیرخان همي. شیرخان مغلي ته وایي چې تا ځنګل ته اور ولګو، ته هم د انسانانو په شان یې. مغلي چې شاته وګوري نو ځنګل اور اغستی. وس د مغلي هغه ټول ملګري هم یریږي. مغلي هغه لمبه اوبو ته غزار کی او وایي چې زه انسان نه یم، زه هم یو لیوه یم. شیرخان وایي چې وس تا زمانه څوک نشي بچ کولی. شیرخان په مغلي پسې مخکې روان شي. ټول ځناور د مغلي د مدد د پاره مخکې شي. مغلي د اور طرف ته منډه کی. دلته مغلي د ونو د څانګو نه رسۍ جوړه کی او په خپل ونې ته وخیږي. شیرخان ټول ځناور ووهي او په مغلي پسې منډه کی. مغلي د ونو څانګو ته وخیږي. شیرخان هم پسې شاته یي. مغلي په قص یوې ماتې څانګې ته وخیږي. شیرخان هم پسې وخیږي. د شیرخان د وزن د لاسه څانګه ماته شي او شیرخان اور ته غزار شي او مړ شي. مغلي په هغه رسۍ باندې ځان بچ کی. بل طرف ته د مغلي ټول ملګري زخمی او خفه او د مغلي مدد نشي کولی. دو ټول ویني چې مغلي په یو هاتي باندې واپس راشي. مغلي د هاتیانو په مدد سره د سین اوبه اور طرف ته واړی، کم اور چې د مغلي نه لګېدلی وو. رو ټول اور مړ شي او داسې ټول ځنګل د اور نه بچ شي. مغلي نه صرف د ځنګل ځناور د شیرخان نه خلاص کړه بلکې د خپل پلار بدلی هم واغسته. وس مغلي بیا د لیوګانو او بالو سره خوشاله زندگی شروع کی او داسې دا قصه ختم شي. کو تاسو دا ویډیو خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.